أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. طالوت او د جالوت سره روانه. طالوت د مسلمانانو بادشاه او جالوت د کفارو د طرفه مشر. نو دی بني اسرائیلو چې د پیغمبر نه سوال وکړو چې موږ لپاره داسې یو بادشاه مقرر کړه چې د هغه د جنډې لاندې چې دی موږ د جالوت سره جهاد وکړو، د خپلې سوبیتې والو د خپل بچتي آزاد کړو. نو چې کله د پیغمبر وي ستاسو لپاره طالوت چې دی بادشاه الله پاک مقرر کړی دی، دی نه منو او اعتراض یې دا کوو چې هغه غریب انسان دی او چې دی موږ مالدار یو، نو موږ زیاته حقدار یو د بادشاهۍ. په هغې باندې پرون دغه تېر شو، د هغې مختلف دلایل موږ وي چې یو دا چې الله پاک وله ورکړی، دویم دا چې هغه الله پاک په د بادشاهۍ لپاره د علم او د جسم ضرورت دی او هغه دواړه صفات په هغه کې شته. یا ټول تفصیل تېر شو، خو دوی نه منو، لیکن دوی بیا یو مشاهده یو دلیل بل طلب کړی و. پیغمبر ته وي چې زه سره داسې د الله پاک له طرفه چې دی من جانب الله یو داسې نښی چې موږ وینو چې د ده د بادشاهۍ لپاره هغه نښی. پیغمبر ورته وي چې د ده د بادشاهۍ نښه دا ده د الله له طرف نه چې دی به تاسو ته هغه صندوق راوړي کوم چې د بني اسرائیلو کې د مخکې نه راچلېدو او هغې به په دې جنګونو کې چې دی دغه صندوق په یې مخې ته ایښودو، د دې په برکت سره به الله پاک فتح ورکړل. دا ډېر متبرکات په دې کې وو په دې صندوق کې، د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام هغه جامې وغیره یا نور داسې متبرکات پکې وو. چې کله هغه صندوق چې دی هغه د طالوت دې ته راوړو، نو د دې نه وروسته چې دی دې بني اسرائیلو چې دی طالوت خپل بادشاه مقرر کړو. یعنې طالوت یو بادشاه ومنو، اول یې نه منو. بیا چې کله طالوت بادشاه ومنو نو اوس چونکې دې خو د بادشاه دې لپاره غوښتو چې جهاد وکړو، نو اوس طالوت فلما فصل طالوت بالجنود چې کله جدا شو، یعنې روان شو د طالوت د خپل لښکر سره. یعنې یو طرف د مسلمان چې د مسلمانانو مشر طالوت دی د مسلمانانو د لښکر سره چې دی روان شو. د کوم ځای نه؟ د بیت المقدس کې و. د بیت المقدس نه چې دی عمالقه طرف ته روان شو. عمالقه کې چې دی نو دغه جالوت او دغه کفارو، نو عمالقه طرف ته روان شو. لیکن په دې منځ کې صرف دا یوه واقعه پکې په منځ کې ذکر کوي چې کله دی روانېدو نو د پیغمبر خو په دغه وخت کې موجود و که نه، نو پیغمبر ته د وحي په ذریعې سره دا پته لګېدلې وه چې الله پاک به د دې مسلمانانو د دې لښکر نه په روانه کې یو امتحان لري. نو دې طالوت ته د هغې واقعه ذکر کوي چې قال ان الله مبتلیکم بنهر. طالوت دې خپلو ملګرو ته ویلي مسلمانانو ته، او ده ته په خپله باندې په وحي په ذریعه پته لګېدلې وه. یعنې دی خو خپله پیغمبر نه و، لیکن پیغمبر نه ورته د وحي په ذریعه پته لګېدلې وه چې د مسلمانانو به یو ازمیښت کېږي. نو ده دې خپلو ملګرو ته وي چې الله پاک به تاسو ازمي مبتلیکم بنهر، چې تاسو به ازمي امتحان به درالي بنهر په یو نهر سره، یعنې په یو دریاب سره چې هغه ستاسو د لارې په دې منځ کې روان دی. د لښکر چې روان دی جنګ له دغې عمالقه طرف کفارو طرف ته ځي، نو په دې منځ کې به دا نهر راځي او په دې سره به ستاسو نه امتحان لري. امتحان به څه ومن شرب منه فلیس مني، یعنې دې امتحان به دا چې د دې نه اوبه نڅکئ، که چېرې دې نهر نه اوبه وڅکي نو فلیس مني، هغه زما نن دی. مطلب طالوت ورته دا وایي چې هغه زموږ د لښکر نن دی، یا به د مسلمانانو د لښکر نه بیا نه وي. ومن لم یطعمه فانه مني، او چا چې ونه څکل، یعنې چا چې بالکل اوبه ونه څکي نو هغه زما نه دی، یعنې مطلب زما د لښکر نه دی، د مسلمانانو په لښکر کې به هغه وي. الا من اغترف غرفة بیده، یو اجازت ورکړی شو د یو ورغوي. الا من اغترف یعنې چا چې یو ورغی واغوستو، غرفتن په ورغوي سره بیده په خپل لاس سره، یعنې د یو ورغوي اجازت و. او دا وا د ګرمۍ موسم و، یعنې انتهایي د امتحان بیا هم سخت و، د ګرمۍ موسم و او لښکر روان و، د تندې لګېدلې، دا پکې امتحان و چې د دې نه به نڅکئ. یو چې دی ورغوي، یعنې د یو موټي اجازت وکړی شو چې دغه یو ورغوي کې څومره اوبه راځي دغه وڅکئ، د دغې اجازت پکې و. نو فشربو منه الا قلیلا منه، نو دوی وڅکو، یعنې لښکر چې د مسلمانانو و امتحان خو دا و چې دا مسکئ، صحیح عمل خو دا حکم خو بالکل دا و چې د سره مسکئ، لیکن که چاته ډېر ضرورت وي نو یو چونګ وڅکئ. الا قلیلا منه، مګر لږو کسانو، یعنې ټول وڅکو چې دغې ځای ته ور ورسېدل نو مسلمانان دا کوم لښکر چې و دې ښه په مړه خېټه باندې چې دی اوبه وڅکي. الا قلیلا منهم، مګر لږو کسانو ونه څکي. لږو کسانو ونه څکي نو په دې کې بیا درې جماعته وو. یو دا و چې بالکل ښه په ډکه خېټه یې وڅکي نو هغه خو ختمه، هغه خبره ختمه. هغو مسلمانانو په هغو کې قدرتي داسې فطري طور داسې سستي پیدا شوه او داسې شول چې بیخي د کاره ووتل، هغو خو د جهاد نه ووتل. بیا دوه ډلې پکې نورې وې. یو داسې و چې هغو بالکل چې دی ونه څکي، یعنې اکمل ایمان والا و، د هغو ایمان ډېر زیات مضبوط و. دویم هم داسې و چې هغه هم کامل ایمان و، لیکن هغو چې دغه یو چونګ چې دی هغه وڅکي او د دغې پکې اجازت و. نو دا درې جماعتونه شي وو. نو فشربو منه الا قلیلا منهم،
نو دې ټولو وس کې ښه په ډکه خېټه باندې الا قلیلا منهم مګر لږو کسانو ونس کې. اوس دا امتحان ولې الله پاک اخیستو چې دا جهاد له دې روان دا خو یو لوی کار باندې روان دا امتحان دی داسې سخت امتحان په لاره باندې چې د دې ګرمۍ موسم او بیا دغه ځای کې د اوبو چې دی یعنې د دې به اوبو باندې تېرېږي خشکۍ به یې نو په دې کې د الله پاک یو راز معرف القرآن کې لیکي چې اصل کې دا وه چې الله پاک دې ازمیل د دې وجې نه چې دې مخې ته روانو جهاد ده او په جهاد کې چې دی ډېر د استقلال او د مضبوطۍ ضرورت راځي چې انسان چې دی هغه صحیح مضبوط په خپله خبره باندې ودرېږي یعنې چې صبر پکې او برداشت پکې ځکه چې په جنګ کې خو بیا ډېر سړی ته ډېرې زیاتې سختې راځي او دلته چونکې دا سړی یو ګوټ اوبو ته نشي ټینګېدی یعنې د اوبو ممانعت راغلی نو دی د اوبو نه صبر نشي کولی نو جهاد په میدان به داسې صبر وکړي نو اصل کې الله پاک د امتحان په دغې وجه اخیستو چې جهاد دپاره د استقلال یعنې د ثابت قدمۍ ضرورت دی چې انسان ثابت قدمه پاتې شي او صبر وکړي نو چې دې د سړی د اوبو نه صبر نشي کولی نو هغه به د جهاد په میدان کې د تورو د شرنګاری او جهاد شروع وي نو په هغې کې خو مختلفې سختې راځي نو هلته به څه د الله پاک حکم چې دی بلکې هغه هلته به بیا تخت نو مقصود دغه و بل د الله پاک پکې دا راز چې دا کم کسان چې وو دا دغه استقلال پکې نه و یعنې صبر او ثابت قدمي پکې نه وه نو الله پاک دلته کې جدا کول مقصود څه چې الله پاک وایي چې دغه کسان دې جدا شي ځکه که په عین موقع کله چې جنګ ورشي او په عین موقع باندې څه کسان په شا باندې روان شي نو د ټولو حوصلې ماتې شي ځکه چې میدان جنګ چې دی شروع دی جهاد شروع دی او څه لږ کسان چې دی هغه په شا شو نو هغه نور چې دی د هغو حوصلې خرابېږي نو دا دې الله پاک ته مخکې نه چون کړل امتحان یې پرې راوستو چې کوم ثابت قدمي پکې نه وه او هغو صبر او په خبره حکم باندې نه شو منلی نو هغو چې دی الله پاک ته په دغه ځای کې جدا کړل نو پاتې شول لږ کسان لیکن هغه ثابت قدمه او په جهاد د الله پاک په لاره په ذات باندې بروسه کوونکي پاتې شول نو که اوس دې جهاد ته لاړ شي نو که اوس جنګ ونښلي ظاهره خبره ده دې صبر کوونکي دي نو دې به ثابت قدم یعنې څوک به په شا نه ځي نو ټول به مضبوط ولاړ او که دغه اولني کسان ورسره هم چا ثابت قدمه نه و نو بیا د جنګ په منځ کې تښتېدلي نو مسلمانانو حوصله پرې خرابېده نو مقصود دا د دې امتحان نه چې دا الله پاک دې دا د دې هغه صبر او مضبوطي او ثابت قدمي چې کوله چې دې څومره ثابت قدمه دي یعنې څومره صبر کولی شي په دې نو چې کله دا امتحان ترې وشو نو څه لږ کسان پاتې شولو نو فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه بیا د دې نهر پار کړو یعنې نهر نه واوښتل هغه طالوت او هغه کم کسان چې د مؤمنانو نه پاتې شوي هغه ورسره جنګ روان شول نو کله چې دې عمالقه یعنې دیار عمالقه دې آبادیانو ته ورسېدلو نو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده نو دې بني اسرائیل ووي کم چې دا لږ مسلمانان پاتې شو د خپل قلت ته یې وکتل د کموالي د وجې قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده چې زموږ دپاره نن ورځ چې دی طاقت نشته یعنې نن ورځ چې دی په جالوت او د هغه په لښکر باندې موږ غلبه نه شوه ځکه چې هغو لښکر سیوا دی جالوت لښکر سیوا دی او موږ خو چې دی اصل مسلمانانو خو حکم مات کړو خو هم پاتې شول نو د خپل کموالي د وجې چې دی هغه دغه عرض وکړو چې موږ ګوره نن په طالوت باندې چې په جالوت باندې چې دی غالب نه شو راتلی نو قال الذین دلته درې ګروپه که نه یو ګروپ هغه چې هغو لږ یو بس د ایمان کامل خو لیکن بیا هم هغې درجې ته نه رسېدو کوم کسانو چې بیخي اوبه نه ویڅکلي نو د هغو اکمل ایمان نو هغو څه قال الذین یظنون انهم ملاقو الله وی هغې کسانو چې هغو یقین ساتو د هغو دا یقین و چې د الله پاک سره ملاقات کوونکي موږ چې د دې جهاد کې شهیدان شو زموږ فورا د الله پاک سره ملاقات دی د هغو دا ایمان نو کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله دغې کسانو ورته ووي د کومو کسانو چې موږ کم یو موږ نه شو راتلی نن غالب وو نو دې نورو ورته ووي وي هغه کسان چې د الله پاک په ذات پوره یقین و چې څومره مرتبه یعنې ډېر کاته داسې نه دي شي چې یو لږ جومات چې دی معمولي جومات چې دی هغه په یو ډېر لوی کثرت والا جومات باندې غلبه حاصله کړې ده دا خو د الله پاک حکم دی چې الله پاک مدد د چا سره هغه به غالب کېږي نو دې نور حوصله افزایي وکړه چې دا خو ډېر کرته داسې شي دي چې یو لږ جومات چې دی هغه په ډېر غټ جومات باندې سره غالبه راغلی دی او والله مع الصابرین او الله پاک د صبر کوونکو سره دی یعنې چې چا صبر وکړ او ثابت قدم پاتې شو نو دا جهاد چې د الله د الله ده لازمي به د الله پاک سره مدد راځي ولما برزوا لجالوت وجنوده اوس چې کله مخامخ شول یعنې کله د لړۍ عین میدان ولګېدو ولما برزوا کله چې مخامخ شول لجالوت جالوت ته یعنې طالوت او مسلمانان چې ورسره کوم جهاد لپاره وتي دې چې کله د جالوت او د هغه له وجنوده او د هغه لښکر ته مخامخ شول نو په دغه ځای کې دعا غوښته نو په میدان جهاد کې چې دی خاص دعاګانې قبلېږي نو په دغه وخت کې چې کله بالکل مخامخ کېدل او جنګ ورتلو نو قالو دوی مسلمانانو
ربنا افرغ علينا صبرا چې په موږ باندې راتوي کې صبر، یعنی په موږ باندې اوس هغه استقلال او ثابت قدمي او اوس په موږ کې دا صبر راولي چې موږ په شان شو. وثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه زمونږه. وانصرنا على القوم الكافرين او مدد وکړي زموږ په کافر قوم باندې، یعنی د دې په خلاف باندې یا الله زموږ مدد وکړي. دی په میدان جهاد کې دا دعا وغوښته چې بیا کله جنګ ورغی، مخکې آیت کې د هغې تذکره ده چې بیا دغه جالوت دا کافر چې کوم دی د لښکر چې دی چې دی مغلوبه شوي دي او مسلمانانو غلبه حاصل کړې ده، یعنې مسلمانانو چې دی فتح حاصل کړې ده او دې کفارو ته شکست شوی دی. مخکې آیت کې د هغې تذکره روانه. فلما فصلا هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لښکر سره، یا هر کله چې روان شو طالوت د لښکر سره، قال نو وی ان الله بشک الله پاک مبتلیکم ازمی تاسو لره بنهر په یو نهر سره، ومن شرب منه بس چا چې وڅښي د دې نه فلیس مني هغه زما په لښکر کې به نه وي، ومن لم یطعمه او چا چې ونه څکلي فانه مني هغه به زما سره وي، الا مگر من هغه چا اغترفه چې یو چونګي غرفتن یو چونګي راواغستو په خپل لاس سره، فشربو منه او ویسکو د هغې نه فشربو منه دوی وسکو د هغې نه الا قلیلا منهم مگر لږو کسانو د دوی نه ونسکو. فلما جاوزه بس هر کله چې دې تجاوز وکړو دغې نهر نه، هو طالوت والذین او هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی معه د ده سره، قالو دوی ووی لا طاقت لنا نشته دی طاقت زموږ دپاره اليوم نن ورځ بجالوت په جالوت باندې وجنوده او د هغه په لښکر باندې. قال الذین وی هغه کسانو یظنون چې هغوی یقین کوو انهم ملاقو الله چې بېشکه دوی ملاقات کوونکي دي د الله سره. کم من فئة څومره مرتبه یو جماعت قلیلة چې لږ وي غلبت غالب شوی دی فئة کثیرة په لوی جماعت باندې بإذن الله الله په حکم سره. والله مع الصابرین والله پاک د صبر کوونکو سره دی. ولما برزو او هر کله چې دوی مخامخ شول لجالوت ته وجنوده او لښکر د هغه ته، قالو دوی ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا راتوی کی په موږ باندې صبرا صبر، وثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمونه، وانصرنا او مدد وکي زمونږه على القوم الكافرين فكافر قوم باندې. صدق الله.